اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې راضیه نادیه او عبدالرحیم ته پیسې ورکړي ترڅو د ځان لپاره د ژمي بنیانونه او لباسونه واخلي. اوس به دا واورو چې د وسلوالو له تګ وروسته ملک غني ولې اندېښمن دی. سپوږمۍ لورې، ماته دې د لاس وینځلو اوبه واچوه. ډوډۍ تیاره ده چې دا ډوډۍ وخورو. سمه ده ملک ماما، لاس ونیسه. نه، زه ډوډۍ موډۍ نه خورم، تاسو مو خپله ډوډۍ وخورئ. ولې د یاسر پلاره ډوډۍ څنګه نه خورې؟ ډوډۍ ځکه نه خورم چې ستاسو د لاسه زه ډېر جګرخونه یم. که تاسو وسلوال ته ډوډۍ پخولی خواړه م ورکولی، زه به نن دومره ځان ته نه وم. وګورئ، په تش میدان پاتې یم. د ډېرې اندېښنې مې نه خوړو ته زړه کېږي او نه اوبو ته. وسلوال خو دلته میلمانه وو او هغوی په همدې وجه لاړه چې چا اوبه ډوډۍ نه ورکول. د یاسر پلاره میلمانه په سر سترګو، د میلمنو موږ هر وخت خدمت کوو، خو دا وسلوالو او موږ دلته د هغې په وجه ډېر اندېښمنې وو. دا ښه خبره نه ده چې زموږ په برجونو کې د وسلوال ناستي. موږ نه په کور کې ګرځېدلی شو، نه چېرته تلی راتلی شو. ترور مې رښتیا وایي، په خپل کور کې راته ځان پردی ښکاره کېده. ښه دی چې وسلوال لاړل او زموږ اندېښنه لرې شوه. خو زما اندېښنه اوس زیاته شوه. تاسو ته خو ښه معلومه ده چې د وسلوالو نه پرته زه اندېښمن یم. اندېښمن نو ته د څه شی اندېښنه کې؟ تا ته خو غم هم دې وسلوالو کتلی و. شکر وباسه چې غم دې له سره کم شو. غم مې کم نه شو، زیات شو، زیاته. اوس به راباندې کلیوال سرې سترګې راځي. د دې کلیوالو خو یوازې د وسلوالو نه سترګه سوځېده. بېغمه شه ملک ماما، تا سره نور د کلیوالو څه کار نشته دی. چې ستا له خوا کلي ته خطره نه وي نو کلیوال تا ته هېڅ هم نه وایي. که لارې به خپل ژوند کو له خیره. همدغه خو ورته زه هم وایم که نه چې همیشه د وسلوالو په وجه کلیوالو ته ملامته شوی. ښه دی چې وسلوال لاړل، شکر وباسه شکر. خدای دې بیا مه راولي او پاتې شو ستا میلمانه په سر سترګو. میلمه سره برکت راځي او وسلوالو سره مصیبت. د عبدالرحیم پلاره څنګه داسې دروازې ته ګورې؟ دروازې ته ځکه ګورم چې نادیه او عبدالرحیم ډېر وخت تیر کو. بازار ته تللی دي، هسې نه چې بې خرڅه شوي وي. پیسې به ورسره خلاصې وي. اندېښنه مه کوه، ما ورته پیسې ډېرې ورکړې دي. هغوی په خپله خوښه ترې واخیستې، نورې راکړلې. زه نه وایم چې تا به پیسې کمې ورکړې وي، خو خبره د قیمتۍ ده. نن سبا سودا ډېره قیمته ده. له هغه وخت نه چې د کالدارو په ځای افغانۍ رواج شوي، نو قیمتونه ورځ په ورځ خیږي. بس خدای دې خلکو ته انصاف ورکړي، نو د خلکو د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي. هغه دي عبدالرحیم او نادیه هم راغله. شکر دی، الحمدلله الحمدلله چې په خیر سره راغلل. عبدالرحیمه زویه، څنګه هم داسې ډېر وخت تیر کو؟ پلاره بس نو په بازار کې ګرځېدو، ځکه را باندې ناوخته شو. السلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. ژوند دی اوسې کاکا. نادیه لورې په خیر خو راغلی، سودا م وکړله؟ او ترورې نامه خو ده ډېره ښه سودا م وکړه. خو دا ناوخته در باندې څنګه شو؟ دا به درته زه ووایم، د نادیه بنینونه نه خوښېدل. زما بنیانونه خوښېده، خو زه د ترور جرابو پسې ګرځېدم. ما ویل چې ترور ته ګرمې جرابې پیدا کړم. ته صبر چې زه دا غوټه وسپړم او ترور مې جرابې او بنیانونه وګوري. ته وګوره ترورې، ستا به خوښې شي او که نه. ما پرېږده، غوټه مه سپړه، بس چې تا راوړي زما خوښېږي. ماشاء الله ماشاء الله. د خواښې او انګور ترمنځ څومره محبت دی. الله تعالی مو همداسې لره. عبدالرحیم زویه، پیسې خو به در سره کمې شوي نه وي؟ نه پلاره، پیسې پوره وې، سله پاتې م شوې. نادیه پیسې مې مور ته ورکه. ښه ده ترورې، دا واخله پاتې پیسې.
پیسې ځان سره کېده ما ته یې مه راکوه. او رښتې ستاسو د دواړو شونډې څنګه سپورې دي؟ تاسو لکه چې په بازار کې ډوډۍ نه ده خوړلې. نه مورې وم نه خوړله راباندې ناوخته و. موږ ویل چې ځه بیا به یې کور کې وخورو. د عبدالرحیم مورې بیا نو ورته ډوډۍ تیاره کا وږي شوي به یي. ښه ده ورته یې تیارومه. ما خو ویل چې دوی په بازار کې خوړلي خو د دوی لکه چې په پیسو زړه شوی نه دی. پرخې که خفه کېږې نه نو یو پوښتنه درنه کوم خو رښتیا به راته وایې. زرمینې ما تا ته کله دروغ ویلی دي چې اوس به درته دروغ ویم؟ پوښتنه دې وکړه. پوښتنه دا ده چې خبره شوم شبانه کاني تاسو کره درغلې وه. سم ورته وویل؟ هو هغه راغلې وه د کورنۍ مې خوښه ده خو زما په دې هکله زړه نه دی. وی ولې ګوره بدم خالق دی او تا سره سیالم دی. ام د عمر په لحاظ او ام د تعلیم او شبانه کانیم بده ښځه نه ده. ته خو یې ګورې په مرکز کې د خلکو سره څرنګه رویه کوي. زرمینې زه دا نه وایم چې خدای مکه هغوی بد خلک دي خو زما خپله واده ته اراده نشته. نو آخر څه وجه خو به یې وي که نه؟ بس یوه وجه یې د زړور کارونه دي چې زموږ د کور مخې ته ډزې وکړلې نو زما یې بیخي د ژوند د زړه تور که چې وګوره په دنیا کې داسې خلک هم شته چې نه په خپل عزت دي او نه د بل په عزت. ولې ونه یې؟ نو هغه خبره خو تا یې راکړې ده خپله دې ونه ویلې چې اهمیت ورته نه ورکوم او اوس د په زړه دومره باریښی که زه واده نه کوم زما خو وجه معلومه ده. مرکز را په غاړه دی کاروبار دی. زرمینې اوس دپاره به په دې خبره تیږه کیدو بیا به ګورو خو هسې نه خدای مکه عمرې ته انکاري نشي. ښه اوس به نو له خیره سره څه کیږي؟ د ملک غني وسلوال خو لاړل. څه به کېږي میوه ګل کاکا همدا موقع ده چې ملک صاحب سره د سربند حساب کتاب وکړو. فرید وراره خبره هم ډېره ښه ده خو دې ته هم فکر وکئ چې ملک به کله داسې په اسانه غاړه کیدي چې موږ او تاسو ته جرمانه او تاوان واخلو. سردار اکا چې ثبوت شته دی نو من کړی نه شي. انجینر صاحب فرید ته مطلب شاه په تحقیق کې دا خبره واضح کړې ده چې ملک شاړو ځمکو ته غلو او په همدې خاطر مطلب شاه په بم ایښودو مجبوره که. رښتیا وایي او د ثبوت په توګه ما د مطلب شاه غږ هم ثبت کړی دی. تاسې باندې مې اورېدی و. بس سمه ده نو بیا خو ورتلل پکار دي چې خبره ورسره سپینه کو. خو ورځي به څوک؟ سردار اکا ستا خپلوان دی زه وایم چې ته ورشي نو دا به ښایي. نه مې وګوله دا خبره یوازې زه نشم سپینولی په دې کې به که ځو نو درې واړه به ځو هم فرید وراره هم ته او هم زه ځکه که یوازې یو تن ورشو نو بیا به ملک داسې فکر وکړي چې ګوندې ما سره د شخصي کینې په خاطر باندې داسې کیږي او که خبره د ټولو یوه شي نو ملک به هم پوه شي چې دا هر څه د شورا پرېکړه ده. بس سمه ده سردار اکا ټول به له خیره سلاړ شو. په همدې خاطر خو مې تاسې ته زحمت درکړ چې څه باید وشي. خو سردار اکا هلته به خبره تره یادې ځکه ته مشر او ته چې خبره یاده کړې موږ په ملک صاحب به بده ونه لګېږي او کله چې نوبت زموږ د خبرو راغی بیا به ملک صاحب ته زه قناعت ورکم چې موږ ولې ملک غني ملامته ګڼلی او جرمانه او تاوان ته اخلو. بس سمه ده تاسو ته بېغمه اوسئ خو خدای وکړي چې ملک غني بیا زموږ خبرو ته غوږ کیدي او قناعت را سره واخلي. نادیه لورې دا تا په ځان باندې څه سخته ورځ راوړې دا څه شی کې؟ ترورې دا انګړ مې لږ راپاکه ما ویل چې سبا ته بیا لږ ناوزګاره یم. ولې سبا بیا څه شی کې؟ نن هم ستړې ستومانه پرېږده هر څه به بیا سبا وشي د خیره. ترورې ته ښه وایې خو که د الله نه خیر و سبا له خیره ځم منګیز مرکز ته ځکه چې دغې کارونه مې پوره کړي دي ورته یې وروړم چې ویې سپارم. نو خو ویې باسې که نه د هر وخت هلته نه ځي؟
زما خو زړه مې دی چې دا ځل مور کره مې ملاړه شمه، نو په همدې خاطر غواړم چې ټول کارونه خلاص کړمه. ونه دی لوري، مور کره دې 100 وارې لاړه شه، خو د کور کارونه په دې وخت مه کوه، ستړې د دې په ځای باندې لاړه شه، یو شیبه ارام وکړه، په خپله لګئ چې سبا بیا ځم مرکز ته، نو هلته به مزل هم در په غاړئ، او نن لا ولسوالۍ ته هم تللي وئ، هلته هم بازار کې سودا واخیسته، ګرځېدلي یئ، که کارونه پاتې شو سبا بیا زه کوم د خیره. سمه ده ترورې، خدای دې تا سره ښه وکړي، خو بیا هم زه خپله وسه کومه. بس پرېږدی. مورې تاسې د کنډو کلي یادونه وکړه، خیریت خو دی؟ او خیر دی، نادیه وایي چې مرکز ته ځم نو بیا مور کرم ځم، ما ورته ویل لاړه شه. نو مورې که زه ورسره کنډو کلي ته لاړ شم نو څه به وشي؟ هېڅ هم نه کېږي، شروارې لاړ شه، د خوښې پوښتنه به وکړي، زړه به یې درنه ښه شي. ویم آفرین مورې آفرین. نادیه زما مور ته وګوره که نه چې څه زه او ته غواړو هماغه شان کوي. بس خدای تعالی دې هر چاته همداسې مور ورکړي. ترورې ته راکه دا لاسونه دې چې لږې بچو کمه. بلا دې واخلم، ښه ده شي. شبانې نن خو فکر کوم ته هم وزګاری د جامو ګنډل دې نشته دی. جامو ګنډل مې ولې نشته دی؟ خو د کور کارونه ستړې کړمه، لږه دمه کومه. دمه دې وکړه، او چې دمه دې جوړه شوله نو بیا د خیره سره لاړه شه د پرخې کور ته. د څه شي لپاره؟ د مرکې لپاره که نه، د څه شي دپاره یو ځل بیا ورشه. نو هغه تېره ورځ خو ورغلې ومه که نه، وخت یې رانه وغوښته. وخت خو یې درنه وغوښته، خو ما ته دا بهانه ښکاري، بهانه که 2-3 ځلې ورشي نو موږ به د هغوی په نیت باندې پوه شو چې انکار کوي او که خپلوۍ ته یې زړه دی، ځکه چې په یوه جرګه باندې څوک د چا خوله نشي خوږولی. وده عبد پلاره، خو اوس نامناسبه ده که نه، وخت یې غوښتی، خپله به سوال جواب وکړي، لږ صبر به وکړو، خیر دی. د ځان نه ساده مه جوړوه، ورشه ورپسې. ولې هېر دې شو چې ته یې ماته کولې؟ نو مور مې څو وارې درغلې وه، د غریبې په ډېر تګ راتګ باندې په خپو کې دردونه شو. زه خو وایم یو ځلې بیا هم ورشه چې موږ پوه شو چې دا وخت غوښتلی د انکار دی او که څنګه. که انکار کوي چې موږ ته زړه خاطر جمع کړو، او که انکار نه کوي نو چې بیا خپلوۍ ته د خیره سره ځان تیار کړو. سمه ده نو چې ته ټینګار کې نو ور به شمه. بس دا د کور کارونه چې خلاص شي مرکز ته ځم، هلته به خپل کار وسپارم، بیا به پرخې دو کره لاړه شمه. اول پرخې دې کره لاړه شه، مرکز ته بیا ورشه، خبره وروسته کوه ما، په زوره خبره وروسته وړي. د پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې پرخې له زرمینې سره خپل راز شریک کړ چې د زړور کارونو یې دومره له ژونده زړه تور کړی چې آن واده ته هم تیاره نه ده، خو کورنۍ یې غواړي چې پرخه واده شي. نو مور او پلار ته څه کول پکار دي او باید په کومو وختونو کې اولادونو ته ودونه وکړي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولی پوری په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020-3-10-15 020-6-15